خپلو پرونیو دردونو او سبانیو احتمالي ستونزو ته دومره وخت مه ورکوه چې خپل نن پرې خراب کړې. ځکه د عربي نړۍ نامتو عالم ایاز القرني وایي پرون تیر سوی دی او سبا نامعلوم دی، د نن لپاره ژوند وکئ. زموږ ځینې خلک، ځینې ملګري او ځینې دوستان پرونی بدې خاطرې دومره زیاتې په خپل ذهن کې ګرځئ چې نن ورځ خپل ژوند پې خرابوي. ولا که پرون مې دغه کار نه وی کړی نو ممکن زما ژوند به ښه وی، ولا که پرون دغه شی نه وی شوي نو نن به مې حالت تر دې ډېر ښه وی. ګورئ، تیر ساعت په مثال د مړي دی او مړي څوک په ژړا باندې نشي ژوندي کولی. په تیرو باندې خاورې واړوئ، یوازې هغه شیان ته کیچ کوئ او راوایخلئ چې ستاسې د راتلونکي ژوند لپاره په ګټه وي. یو انګریز عالم وایي تاسې باید په خپل ذهن کې د ډیلیټ یو بټن ولرئ. هغه پیښې چې اوس تاسې ته په ډېرو بدو خاطرو باندې بدلې شوي دي او ستاسې تیر ژوند کې تیرې سوي دي، هغه له خپل ذهن نه ډیلیټ یې کوئ، ځکه هغه ستاسې راتلونکی ژوند ننګوي. یوازې هغه مسایل په خپل ذهن کې پرېږدئ چې تاسو ته په راتلونکي ژوند کې د تجربو حیثیت لري او تاسې ته ګټه پورته کولی شئ. همدغه راز خپل راتلونکي احتمالي مصیبتونه حذف کوئ، ایسته یې وغورځوئ. سبا ورځ نامعلومه ده، د نن ورځې ټایم ټیبل سم جوړ کړئ، د نن ورځې ژوند سم منجمنټ کړئ، نو سبا ورځ به ښکلې او رنګینه وي. دا چې تاسې اوس نن ورځ دې ته زړه خورئ چې ولا سبا به څنګه کېږي، د سبا ورځې ډوډۍ به څنګه کېږي، د سبا ورځې واده به څنګه کېږي، د سبا ورځې پرمختګ به څنګه کېږي، دا تاسې دومره مصروفوئ چې ننني کارونه هم ګډوډئ. نو هیله مې دا ده، توقع مې دا ده چې خپل نننی ژوند سنبال کړئ. که چیرې مو نننی ژوند ښه سنبال کړی و، نن مو ذهن په نورو شیانو مصروف نه و، یوازې او یوازې په خپل کار او اصلي هدف مو تمرکز و، نو ستاسې راتلونکی به تر دې هم ډېر ښکلی او خپل منزل ته به ډېر زر ورسیږئ.